کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د ښار د نظم او ښکلا په موخه څه موده مخکې پر وړو کاروباریانو چې لاسي ګرځنده کراچۍ درلودې غرفې ویشلې دي چې له یوې خوا د ښار په ښکلا کې ګټورې تمامې سوي او له بل لوري یې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه هم ونیوله او دغه کار د کابل ښاریانو له تاوده هرکلي سره مخ سو. خو د کابل ښار واړه کاروباریان بیا وایي چې تر سیاسي بدلون وروسته د دوی کارونه له خنډونو سره مخ سوي دي چې پر سره هممهاله پر دوی د غرفو کرایې هم اوښتي دي چې واړه سوداګر اوس د خپل کاروبار د مخته وړلو توان نه لري. دوی وایي چې اوس د پخوا په څیر کار نسته نو کابل ښاروالي باید په دوی د غرفو کرایه ټیټه کړي او بیا یې هم د یو څه مودې لپاره معاف کړې وای. د غرفه لرونکو په وینا چې دوی له یوې خوا د کابل ښاروالۍ ته او بل پلو د شپې څوکیدار یا ساتونکي ته هم پیسې ورکوي او ترڅنګ یې ټاکل سوې کلنۍ مالیه هم پر دوی چارج سي. غرفه لرونکي وایي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي او دوی د ګټې پر ځای تاوان کې روان وي نو اړ دي چې خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته په کار پسې ولاړ سي. تر اوسه پورې خو ګټه نه ده کې کړې، کرایه غواړي 3.5 زره د یوې غرفې او داسې تر اوسه پورې ګټه نه ده کې کړې. اوس له دې بعده به ګورو، اوس خلک نسمن سوي دي، خراب سوي دي، پیسې میسې نه لري. کار ولا ډېر سره ضعیفه ده. له نوي نظام نه خوشحاله یو، له اسلامي امارت نه خوشحاله یو، خو باید چې دی کرایې موږ ته لږ معاف کړي. کرایې نشو برداشت کولی، حالت دې سره خراب دي، کاروبار نشته. بل پلو د کابل ښاروالۍ بیان نعمت الله برکزی وایي چې د کابل ښار واټونه او پیاده روونه عامه ملکیت دی او د اشغال په صورت کې هر شخص مکلف دی چې د اشغال سوي ځای کرایه به د کابل ښاروالۍ ته ورکوي. برکزی زیاتوي چې دوی 1.5 سلنه کرایه هم په غرفه لرونکو کمه کړې ده. د نوموړي په وینا هر هغه څوک چې د کابل ښاروالۍ غرفه لري او له څو میاشتو راهیسې یې کرایه نه ده ورکړې مکلف دی چې د خپلې کرایې پور ادا کړي ځکه دا د ښاروالۍ د وړاندې کیدونکو خدمتونو حق الزمه ده. پول ښاروالۍ کابل را د 2-3 ماهی که اونجا غرفه داشته هغه څوک چې په دا 3 میاشتو کې د ښاروالۍ غرفې لرلي باید چې د قانون سره سم خپلې کرایې پرې کړي ځکه دوی هغه ساحه اشغال کړې چې عام وګړي پرې تعلق لري او عام المنفعه ځایونه دي. د کابل ښاروالۍ له لوري داسې مهال د غرفې ویشل کېږي چې په ټولیزه توګه خلک د کار له نشتون څخه سر ټکوي او له اقتصادي فقر سره مخ دي. مریم هوتک، CMG، کابل.